په خیر هیله ده چې تاسو صحتمند سئ. نن دا ویډیو ډېر زیات مهم دی دوستانو، او دا ویډیو ځکه چې د فارکس هغه فاونډیشن یوه برخه ده. که چېرې تاسې نور ویډیوګانې تاسې نه یي کتلی نو پلیلیست ته تاسې کتلی شئ. نو سټپ بای سټپ له فاونډیشن نه نیولې تر دې ځایه پورې تاسې د ویډیو کومې برخې او کوم عنوانونه چې هغه ډېر مهم دي هغه ما ډېر ویډیوګانې ما هلته اپلوډ کړي. نو زه کیدای شي د دې ویډیوګانو هغه لینکس هم په دې ډسکرپشن کې زه اضافه کوم، نو تر څو هغه تاسې بیس او یا هم فاونډیشن بلډ شي، نو چې تر څو دلته رسېږئ نو دا به ډېر اسانه شي، تاسې مایند سیټ به کلیر شي. او اوس دلته په دې ویډیو کې موږ د فارکس 15 اسنشل ټرمز مهم اصطلاحګانې موږ دا زده کوو او موږ په ځان په ورباندې پوهوو، ځکه چې تاسې خوځېږئ په فارکس کې نو په هر ځای کې نو تاسې کله چې دا ټریډینګ کوئ نو دا تاسې مخ ته راځي چې هر یو وي دلته نو 15 دانې دي، یو نه دی، دوه نه درې نه. دا ویډیو دا ډېر مهم ویډیو دی، نو تاسې لپاره ډېر ځانګړی ویډیو دی. نو په دې باندې تاسې که ځان پوه نه کړئ نو تاسې ټریډینګ باندې بالکل به پوه نه شئ. نو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او په ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو په اخر کې تاسو یو ډېر ښایسته او مهم نور ټکی او نور مهم موضوعات تاسو سره هم شریکوم. نو راځئ پیل کوو، نور وخت نه ضایع کوو. ښه، فارکس بروکر باندې موږ غږیږو چې لومړی فارکس بروکر څه ته وایي او څه شی دی. صحیح دی؟ نو دوستانو دا اصطلاحګانې راسره تر اخره پورې په غور سره که چېرته کتابچه قلم درسره نه وي نو ښه به دا وي چې تاسې ځان سره نوټ یې کړئ، ویې لیکئ او ځان پرې پوه کړئ. صحیح دی؟ فارکس بروکر دا هغه شرکت یا اداره ده چې موږ څه کوو چې د اسعارو د اخیستلو او یا هم ټریډران اسعار څه کوي د هغه اخیستلو او خرڅولو چې کوي موږ ته زمینه برابروي چې فارکس بروکر. صحیح دی؟ نو دې کې ډېر زیات بروکران دلته شتون لري بې حد و بې اندازه. صحیح دی؟ نو په دې کې بیا تاسې کولی شئ چې د هر بروکر د هغې ځانګړتیاو په کتو سره تاسې څه وکړئ، هغوی سره اکاونټ جوړ کړئ او فارکس ټریډینګ شروع کړئ. صحیح دی؟ اوس بیا په فارکس کې موږ د بروکرانو ډولونه باندې غږیږو چې دلته څو ډوله دي. ښه، 3 دانې دي، یو دا یعنې یو دا دی او دویم دا دی، دریم دا دی. دا 3 ډولونه دي یعنې بروکرانو ډولونه چې دا کوم یو دي. نو بیا مختلف قسم بروکران په مارکیټ کې شتون لري، د هر یو ځانګړتیاوې فرق لري چې کوم کټګورۍ لاندې راځي هغه بیا تاسې کله چې تاسې دا ولولئ او تاسې اوس تشریح کوم نو کېدای شي د هغه بروکر بیا هغې د ځانګړتیاوو په کتو سره کېدای شي تاسې پوه شئ چې دا د کوم بروکر تر کټګورۍ لاندې راځي. راځو لومړی بروکر هغه چې د مارکیټ میکرز، دا هم بروکرز دي. نو بروکرز انشاءالله چې پوه شوي یاستئ چې د اسعارو اخیستلو د خرڅولو لپاره موږ ته زمینه برابروي. نو مارکیټ میکرز هغه څوک دي؟ دا هغه څوک دي چې مارکیټ میکرز چې د هغه بروکر چې خپله بازار جوړوي، دی څه کوي؟ بازار جوړوي او اکثره ستاسو معاملې مقابل لوري وي. نو ته معامله کوې، مثال ډول زه تاسو ته مثال درکوم. مثال په دې کې مثال زه ته اخلې، ته بای کوې څه شی؟ یورو. صحیح دی؟ او دی څه کوي؟ دی مقابل لوري ته څه کوي؟ دی سیل کوي در سره. نو دا چې دا یو مثال په ډول دا تاسې مقابل لوري ته دا جوړي واقع کېږي. نو دلته سیلینګ او باینګ چې کي دواړو ترمنځ صورت نیسي. نو دا چې دی دې ته وایي موږ مارکیټ میکر بروکرز موږ دې ته وایو. صحیح دی؟ نو چې کله تاسې ښایي تاسې بای وکړئ نو هغه چې وکړي سیل وکړي. راځو سټریټ تھرو پروسسینګ بروکر، دا هم بل ډول بروکر دی چې مستقیم پروسه کوي یا پروسس کوي. نو هغه څنګه؟ هغه سیستم چې یا هغه بروکرانو د ډولونو څخه دی چې ستاسو معامله مستقیم بانکونه یا لیکویډیټي پرووایډرانو ته څه کوي؟ استوي. دا تاسې هغه معاملې مستقیم ډول بانکونو ته یا لیکویډیټي پرووایډرانو ته څه کوي؟ دا هغوی ته استوي. نو دا چې دی دا سټریټ تھرو پروسسینګ. نو مثال په ډول ستاسو آرډرز مستقیم ډول چې کوي؟ بانک ته استوي. همدغه چې دی سټریټ تھرو پروسسینګ. بل دی الکترونیک کمیونیکیشن نیټورک. الکترونیک کمیونیکیشن نیټورک دا د الکترونیکي مخابراتو شبکه ده. دا چې دا بروکرز نو دی چې کوي یو شبکه چې د ټریډرانو، البته د ټریډرانو یو شبکه لکه د ټریډرانو بانکونو او مالي ادارې هغه مستقیم من دغه سره د ټریډرانو شبکه چې کوي سره څه کوي؟ نښلوي. نو ستاسې معامله څه کوي؟ مستقیم د بل ټریډر سره څه کوي؟
میچ کیږي. نو په دغه سره د ته موږ شوی د الکترونیک کمیونیکیشن نیټورک. نو د ټریډرانو د بانکونو او د مالی ادارو سره مستقیم تاسو کوي نقلوي. نو دغه یو نیټورک دی. نو دلته اوس بل موږ لرو چې هغه د ملټیپل ټریډینګ فیسیلیټي دی چې په دې کې څو اړخیزه هغه ټریډینګ سیستم دی. په دې کې ملټیپل لکه multilateral trading facility. نو دا یعنی څو اړخیزه د ټریډینګ یو سیستم دی چې یو تنظیم شوی الکترونیکي بازار چې ګڼ خریداران او یا هم پلورونکي پکې شوي معامله کوي یا مثلا ټریډ کوي. نو مثال په ډول بانکونه او ادارې پکې دا لوی څه کوي، دا ټریډونه کوي، معاملات کوي، د شي د پیسو معاملات کوي. صحیح ده. نو دا چې د ملټیلیټرل ټریډینګ فیسیلیټي د تم د وایي چې بازار ګڼ خریداران او پلوران پکې شوي په دې کې شامل دي او دا الکترونیکي بازار په شکل تنظیم شوی فیسیلیټي ده. نو راځو بل liquidity traders, liquidity providers یا liquidity برابرونکي ته. liquidity چې دی چې کله چې شاید سیل او بای صورت ونیسي. صحیح ده. نو دلته څه کېږي، دلته liquidity رامنځته کېږي. نو بانک یا مالی اداره صحیح ده، نو کوم یو چې بازار ته پیسې چې کوي او قیمتونه څه کوي ورکوي. نو دې ته موږ څه وایو liquidity provider. liquidity ما ته ول چې سیل یا بای صورت نشي هغه الته liquidity واقع کیږي. liquidity provider مستقیم دا بل دا پوره ما اصطلاح څه ده، دا په دې معنی ده چې دا کله چې مالی اداره وي او یا هم کوم بانک وي نو بازار ته چې کله پیسې څه کوي عرضه کوي او الته پیسې او قیمتونه سره څه کوي ورکوي. نو دې ته موږ شوی liquidity provider. مثال په ډول لوی بانکونه جی پی مورګن نو دا چې ده دا د لوی بانکونه دي liquidity provider. او سپریډ باندې موږ ځان پوهیو چې سپریډ څه ته وایي. سپریډ ګوره د بای او سیل ترمنځ قیمت توپیر دی چې د بای او سیل ترمنځ چې کوم یو مثال تاسو بای کوئ، مثال پر تاسو صبر شدا کلیر کم نو دا هغه صفحه شي زمونږ سکرین. نو بیا څه کېږي دا موږ ته معلومیږي چې مثال زمونږ دغه څومره دی، زمونږ سپریډ څو دی. صحیح دی. نو دلته اوس راځو زه تاسو یو مثال درکوم ځکه چې په مثال کې ښه پوهېږئ. سپریډ کې مثال زه تاسو څه کوئ، تاسو بای کوئ، مثال بای مو ای څه کوي، ای بای کوي. بای څومره دی 1.102. دا څه دی، دا د یورو او د ډالر ترمنځ فرق دی. صحیح ده. نو کله چې ته 1 یورو ولرې نو ډالر د تاسو څومره کېږي، دا قیمت کېږي. نو دلته بیا چې کله موږ مثال په ډول دا څه کوو، موږ یې اخلو، موږ یې څه کوو، موږ یې بای کوو. صحیح دی. او چې کله موږ سیل کوو نو څه کوو، کله چې موږ سیل کوو، سیل کې څومره دی، مثال په ډول چې کله موږ سیل کوو دا بای کې مثلا 2 کې او په سیل کې موږ څه کوو، کله چې موږ سیل کوو نو سیل کې مثال په 1.000 یعنی 1 دا 1.02 شو، دا 0 شو. صحیح ده. کله چې موږ سیل کوو نو دلته د دواړو ترمنځ فرق څومره دی، د دواړو ترمنځ څومره فرق راځي. نو کله چې دومره توپیر موږ پوهېږو چې د دواړو ترمنځ فرق چې 2 دی نو دا موږ ته په ډاګه شو چې 2 پیپه چې کېږي دلته چې کېږي دلته فرق راځي. نو دغه 2 پیپه موږ دته موږ چې وایو، دته موږ سپریډ وایو. نو دا شو چې د دواړو ترمنځ فرق. کله چې دواړو ترمنځ فرق موږ پیدا کړو نو هغه فرق ته موږ چې وایو سپریډ وایو. سپریډ ورسېدلې. نو د بای او سیل ترمنځ د دواړو ترمنځ هغه فرق ته موږ څه وایو، سپریډ وایو. ورسېدلې. ښه. فکس سپریډ. نو فکس سپریډ چې ثابت سپریډ دته موږ وایو ثابت سپریډ. نو هغه سپریډ چې نه بدلیږي، یعنی ثابت وي او نه بدلیږي. تل مثال په ډول تل 2 پیپس وي، تل 2 پیپس وي مثال. صحیح ده. نو چې کله 2 پیپس وي نو هغه څه کېږي، یعنی هیڅ نه چینج کېږي. نو په دې کې ته کوم دغه نشي راوستلی، فرق پکې نشي راوستلی. صحیح ده. نو راځو دغه ته څه ورته وایي، ویریبل سپریډ یعنی متغیر باندې
نو یعنی چینجیدونکې هغه په دې معنی چې کله مونږ سپریډ ګورو نو سپریډ په لیدو سره دلته څه کېږي هغه تغییرات راځي په بازار کې د حالات څه کېږي تغییریږي یعنی حالات یې بدلیږي کله پیپ کله یو پیپ کېږي صحیح دی کله یو پیپ راځي دی نه لکه په سپریډ کې صحیح دی نو کله دوه پیپه مثلا یا کله 15 پیپه مثلا صحیح دی یعنی په بازار کې متغیر حالت وي او دا ثابت حالت کې نه پاتې کېږي صحیح دی کمیشن باندې غږی کمیشن څه شی دی کمیشن ګوره هغه فیس دا یو فیس دی چې بروکر معامله په بدل کې شي کوي اخلي کله چې بروکر تاسو سره وي نو بروکر څه کوي د کمیشن اخلي نو چې کوم معامله کوي نو هغه خپل کمیشن نو مثال پر په هر لاټ باندې 15 ډالر اخلي چې شي لاټ باندې بیا هم غږیږي چې بیا لاټ سره ورسته نو تاسو زین په خلاصي بیا نو په لاټ باندې هر لاټ باندې 15 چې 15 ډالر اخلي نو 15 ډالر چې واخلي نو دا د چکی فیس جوړیږي راځو بل انټر دا بل هغه ته صفحه ده په دې باندې انټر بانک مارکیټ صحیح دی انټر بانک مارکیټ باندې د بانکونو ترمنځ هغه بازار انټر بانک د بانکونو ترمنځ بازار صحیح دی د بانکونو ترمنځ بازار هغه چې هغه نړیوال بازارونه چې بانکونه پکې یو بل سره څه کوي د اسعار تبادله کوي صحیح ده دا نړیوال بانکونه دي انټرنیشنل چې شي انټرنیشنل بانکس نو دا څه کوي دا یو بل سره بانکونو سره څه کوي معامله کوي نو دواړو ترمنځ نو لوی بانکونه لکه مثلا د پیسو تبادله کوي یو اس ډي شو مثلا یو اس ډي معامله کول مثلا یورو معامله کول نو یورو سره بیا مثلا لکه چې شی بل مثلا جی پی واي شو مثلا او مثلا دغه شو ګریټ برټش پاوند شو مثلا صحیح ده نو دا هغه پیسې دي چې دا سکی د لوی بانکونو ترمنځ کې معاملې دا نه چې 150 لا زره میلیونه پیسې دوی سره معاملات کوي نو دته موږ چې انټر بانک مارکیټ بانکونو ترمنځ هغه مارکیټ چې کوم یو دی هغه order execution د order اجرا کول یا order مخته وړل صحیح دی یا مثلا هغه اجرا کول execution معنا انجامول نو تاسو د بای یا مثلا هغه سیل order څه کوي عملی کېدل تاسو وی order execution صحیح دی execution چې کله چې تاسو بای او یا سیل کوي نو هغه کله چې هغه چې execute کیږي هغه انجام کیږي او یا مثلا تر سره کیږي نو هغه ته موږ شوی order execution کله چې تاسو سبا هغه وخت چې تاسو معاملات خلاص شي ټریډینګ خلاص شي صحیح ده وشي سکالپینګ څه ته وایي سکالپینګ چې د ډیر وړې او چټکې معاملې چې لږ ګټې لپاره یا لږ ګټې چې کله موږ په نظر کې ونیسو نو دا له 1.19 تر 15 دقیقو پورې سره دا سکالپینګ کیږي منټ نو یو دقیقه کم کیږي او 15 منټه کم کیږي او 3 منټه کم کیږي نو په دې کې بیا لږ پیسې کمې دي او چټکه معامله کیږي په یو دقیقه کې او 2 دقیقو کې نو سوده خو معامله کې چې کی دا بنديږي چې دا سکالپینګ ورته ویو او ترانسپیرنسي څه ته وایي ترانسپیرنسي وروره هغه دا چې شفافیت دی نو چې په دې کې به شفافیت وي هغه څنګه چې د قیمتونو او معاملاتو ښکاره او واضح سیستم هغه یعنی دته موږ ترانسپیرنسي چې کله واضح سیستم یې منظم یا څه حساب کتاب برابر نو هغه معاملات په ښکاره او واضح سیستم کې وي نو هغه ته موږ ترانسپیرنسي وایي مثلا رښتینی بازار قیمتونه ښودل کله چې بازار قیمتونه پر رښتینی شکل وي یعنی فیک نه وي یا مثال سبل هغه نه نو په هغه کې بیا موږ ګورو ترانسپیرنسي صحیح ده او بل کاونټر پارټي هغه دا چې مقابل لوري یعنی کاونټر پارټي چې زموږ مقابل کې څوک چې هغه څوک چې اداره یا چې تاسو د معاملې بل طرف ته وي صحیح هغه ته موږ څه بل طرف هغه ته موږ کاونټر پارټي نو هغه په مارکیټ میکر بروکر کې د بروکر تاسو هغه کاونټر پارټي وي صحیح ته په خپل هم ټریډ کې او د په خوا کې هغه بروکر چې مارکیټ میکر څه واقع کیږي هغه تاسو مقابل لوري ده نو هغه څه ده کاونټر پارټي هغه ته ورته ټریډینګ پلیټفارم صحیح ده ټریډینګ پلیټفارم هغه د ټریډینګ هغه پلیټفارم دی چې هغه سافټویر چې ټریډران پکې څه کوي معاملات کوي ورسېده مثال پروډول میټا شو 4 او میټا ټریډینګ 5 دا هغه سافټویر چې ټریډران پکې څه کوي پکې معاملات کوي یا مثلا ټریډ کوي بای اورډر د اخیستلو هغه اورډر دی چې کله تاسو
هغه order چې تاسې څه کوئ قیمت لوړوالی په تمه څه کوئ ورکوئ. نو کله چې تاسې buy order ورکوئ نو همدا شان sell order چې کله تاسې قیمت د ټیټېدو په تمه څه کوئ تاسې ورکوئ هغه order. نو یعنې خرڅوئ په دې کې اخلئ په دې کې څه کوئ خرڅوئ. چې د volatility نو دا د بازار د قیمتونو چټک بدلون ښکته او پورته کېدل ته موږ څه وایو volatility وایو. نو دا چې دی volatility د بازار ښکته کېدل او پورته کېدل. نو دا depends on څه شي باندې خبرونو باندې دي مثلا خبرونو چې راځي مثلا یا جنگ راځي اقتصادي خبرونه راځي مثلا بانک نیوز راځي مثال او یا هم نور مسایل او نور فیکټورونه دي چې مثال انټرست ریټ مثلا راځي خو خلاصه هغه د خبرونو په راتګ سره څه کېږي دلته volatility رامنځته کېږي د مارکیټ موومنټ کې څه راځي ولټایل کېږي او فلکچویشن پکې ډېر زیات کېږي ښکته پورته کېږي. نو کله چې مارکیټ بازار په ثابت حالت کې نه وي نو هغه یعنې قیمتونه ښکته پورته شي نو تم شوي کله چې زیات شي کله چې کم شي موږ دته وایو volatility. صحیح دی. نو اوږده کېږي ویډیو دوستانو ځو بل نور پاتې دغه ته له بل ویډیو کې بیا سره ګورو. تر دې دمه پورې چې کله تاسې کوم ویډیو کې چېرې تاسې کمی یا مثلا تاسې پوه شوي نه یاستئ نو مهرباني مخکې په کمنټ کې راسره شیر کړئ تر بیا ښې چارې او بل ویډیو کې سره ګورو پاتې نور بل ویډیو کې سره درس وایو. صحیح دی. اوس لپاره همدومره بس ځکه چې دا نوم زیاتېږي. نو کوم ویډیو کې څه کمی کاسي نو مهرباني مخکې کمنټ کې راسره شیر کړئ او یا هم که پیشنهاد کوم وړاندیز وي نو زه په سر سترګو منم او زه تاسې په درن چوپړ کې حاضر یم او تر بیا ښې چارې د الله په امان.